السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره مونږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې د ایران نیوکلیر ساینټسټ محسن فخری زاده باندې اټیک شو په تهرین کې. دینه بعد چې کوم دی د انجریز په وجه باندې محسن فخری زاده هسپتال ته بوولو چې سلطه د خپل انجریز په وجه باندې په حق ورسېدلو. چې کله دا حادثه پیښه شوله د ایران حکومت په تهرین کې د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل نه یو ډیمانډ وکړلو. په دې ډیمانډ کې ایران چې کوم دی د اټیک کنډم کولو او هغه یو ریکویسټ فارورډ کړو چې هغه کسان چې کوم په دې کې ریسپانسبل دي په هغه باندې د اکشن والی. خو انټرنیشنلی ډیر زیات ډیپلوماټس وایي چې لا د سیمنګ په د نخ کاری چې د چانسز دي د کېدلو. یونایټډ نیشن سکیورټي کونسلز کې چې کم دي په دې کې 15 کسان مشتمل دي اور کدا غواړي نو دینه بعد چې کم دی بیهایند کلوز ډورز یو کنسس او یو میټینګ کې دی چې کم کې هغه د یو سټیټمنټ جاری کوي شي د دې اټیک په تحت د ساوث افریقا چې کوم یو ان امبیسډر دی جری مټلیجا هغه دا وایي چې کوم دی اله د څه ډسکشن نه دی شوی او اله فلحال یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل کې د څه ډسکشن هم نه دی راغلی او نه هی ډیپلوماټس د څه سټیټمنټ پاس کړی دی چې کوم دا د شو کوي چې د معاملې په باره کې موږ سره ډسکشن وکړو. د یونایټډ نیشنز کوم سکیورټي کونسل دی د دوی مین ذمہ داری دا ده چې دغه د انټرنیشنل پیس او سکیورټي مینټین کړي. خو فلحال داسې میزر چې کوم دي هغه کېدیم شي نو دغه لپاره 9 ووټس پکار دي آوټ اف 15 اور فلحال د یونایټډ سټیټس، فرانس، برټن، رشیا او د چاینا خلاف چې کوم دی د سپورټس نه دی راغلي چې اپ دې کې خپل آرډر پاس کی او د تحرین پروپوزل چې کوم دی هغه اکسپټ کی. فلحال د یو پارټي نه دا چې کوم ریسپانسبিলিټي اغستله ده د کیلینګ اف د فخری زاده. خو فلحال ویسټرن پاورز هم دا وایي چې د اټیک په وجه باندې چې کوم دی د اسرائیلي لاس دی. محسن فخری زاده چې کوم دی په ویسټرن ورلد کې آرکیټیکټ اف ایرانز ابانډن نیوکلیر پروګرام د ډیکلیئر شوی دی. خو فلحال چې کوم دی نهایت افیس چې کوم د پرایم منسٹر دی د اسرائیل اله څه کلیمز نه دی اکسپټ کړي او فلحال هم دا ویلي دي چې موږ په دې معاملې کې څه کمنټ نه کول غواړو. فلحال هم دومره خبرونه دي زموږ سره. خپل خیال ساتئ. الله پامان.